د ربیع الاول میاشت شروع ده. دا د اسلامی کال درېمه میاشت دی. اسلامی کال د محرم نه شروع کېږي. لومبی محرمی، بیا سفری، او دا درېمه ربیع الاول، او زمونږ پښتانه ورته لومبی خور وایي. دا هغه میاشت ده چې یو اسلامي لوی تاریخ لري او ډېر غټ غټ کارونه د الله د کرم، د الله د فضل، د الله د رحم په دې میاشت کې شوي دي. لکه یو لوی څیز د الله لوی کرم، د الله لوی رحم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شکل کې دنیا ته په دې میاشت کې راغلی. د حضور پاک پیدایش دې میاشت کې شوی دی. عموماً علماء کرام د حضور پاک سیرت، داغی اخلاق، داغی دنیا ته د راتلو مقاصد، داغی د سنت و ذکر کوي. دا نه چې ګنې د هغې تعلق د میاشت سره دی، نه. هر وخت کې مسلمان لپکار دی، عالم لپکار دی چې د رسول الله مبارک د تاریخ او د سیرت نه مخلوق او امت ته حضور پاک خبر کی. خو عموماً دا میاشت ربیع الاول نو خلق دی کې د دې سیرت بیان شروع کی. نور په شریعت کې څه لازمه نه ده په دې میاشت کې چې دلته وخت کې کوه بل وخت مه کوه. هر وخت پکې مونږ الحمدلله هره میاشت کې د حضور پاک د سیرت طیبه نه یو پهلو ده ستاسو مخکې د ذکر کوم د عمل لپاره. خو نن ما ستاسو مخکې یو آیت ولوسته چې تاسو ټولو ته به د آیت یادي تقریبا، او زمونږ نعتخوانان حضرات چې کلم نعت وی نو دا ترې مخکې ووایي او تاسو ته یاد دی. او هغه دا دی چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، چې الله فرمایي حضور پاک ته فرمایي چې تما د دې ټول مخلوق د پاره یو رحمت نازل کړي. او طالبان په پوهیږي ما ارسلناک الا رحمتا، وی دې کې حصر دی. ما او الا دا دوه ټکي پکې راغلي دي. ستاسو په پښتو کې درته وایم خامخا بل څوک نه ما ته رالیږلې، او ستا حیثیت څه دی د رسول ارسلناک، او د حیثیت ته څه دی زما استازی، یو مقدس استازی زما د طرف نه د امت ته چې زما پیغامات به دوی ته رسې، زما وحی به دوی ته ورکې، او زما چې کوم احکامات دي هغه به رسې هم، په هغې به پوهې هم. د حضور پاک حیثیت یوازې دا نه دی چې قرآن یې راوړو موږ له یې راکړه. الله فرمایي زه نه ویم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، قرآن میں تا تنازل کا ذکر نہ قرآن مراد. لوی نصیحت تے دا اللہ دا یاد ذریعہ دا، او څه دپاره مې نازل که دې دپاره چې د قرآن په معنا به خلق ته پوهیې. لکه د اقیم الصلاة یو لفظ دی او د هغې ټوله معنا او تشریح حضور پاک په خپلو مبارکو احادیثو او په خپلو سنتونو مونږ ته کړې ده. نو پیغمبر علیه السلام د الله مقدس استازی دی، د الله قرآن به م رارسوي. د قرآن نه علاوه د قرآن په معنا به مونږ پوهیئ، او دا معنا چې کومه مونږ پوهیئ دا هم د الله را طرف نه ده. الله ورته اړه کې واچوي چې داسې وکړه. او دویم حیثیت څه دی؟ رحمت للعالمین. الله وی ما لیږلې ته د ټول مخلوق دپاره رحمت یې. دا طالبان پې پوهېږي عالم د الله نه ما سوا چې څومره مخلوق دی ټول دی، او بیا یوازې عالم دا طالبان پې پوهېږي کافي و. جمع ولې راله؟ وجه شته، خو یو وجه ده چې دې کې اشارت کثرت یعنی ډیروالی دا جنسونو د انواعو ته ده چې د الله نه ما سوا مخلوق ډیر زیات دی. بری مخلوق دی، بحری مخلوق دی، هوایی مخلوق دی، سماوی مخلوق دی په اسمانونو کې،
په جنتونو کې د عرش نه بره د عرش نه لاندې د دې ټولو دپاره ته رحمت رسول الله مبارک ته الله فرمای تاسو اندازه ولګوئ چې د حضور پاک څومره لوی مقام دی د خدای په نزد رکوټې نه به راته شروع کړم مخلوق خدا کې د ټولو نه لاندې سیز حیوانات دي حیواناتو دپاره څومره لوی رحمت دی حیوانات هغه مخلوق ته چې خبرې نشي کولی حیوانات هغه مخلوق ته چې جامه نشي اغوستی حیوانات هغه مخلوق ته چې لږ میږو په شکل کې هم دی چې د ګردې پې نخپې به پې د پاسه ایږدي د ماشو په شکل کې او د مچانو په شکل کې هم دي او د کبانو په شکل کې هم دي کمزورې څیزونه دي د دوی دپاره هم حضور پاک رحمت دی ولې رحمت دی من حیث العموم یوه خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای رسول الله مبارک فرمای چې په دې ځمکه کې دې سوړو کې چې څومره میږیان دي چې څومره حیوانات دي حتی د سوړي میږیان او حتی په اوبو کې دننه کبان دا ټول د معلم د خیر دپاره دعاګانې کوي هغې ته پته ده که پیغمبر مبارک نه وی اوس په قیامت راغلی که د هغه تعلیمات نه وی د هغه وارثان نه وی چې خلکو ته دین رسی او خلکو ته ښکلې عقیده رسی فوراً به قیامت راشي نو میږو ته هم پته چې موږ به تباه شو رسول الله مبارک فرمای وی قیامت به کله راځي د جمعې په ورځ به راځي او د جمعې په ورځ به کم وخت کې راځي د سبا خطو نه پس تر نور خطو پورې دې کې به راځي نو وی په دغه ورځ باندې دا حیوانات څه کوي چې د میږیانو خپې اوچتې کړي او په یره کړي چې نن قیامت را نشي دوی هم یریږي الله پې پوه کړي دي او پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تقوم الساعه حتی لا یقال فی الارض الله الله هغې پورې به قیامت نه راځي تر څو چې په مخ د ځمکه د الله نوم ویلې کېږي نو د میانو کبانو د میږو سوړو چرن پرن ته پته ده دوی خبر دي چې تر څو د الله نوم په مخ د ځمکه باقي وي قیامت به نه راځي موږ به نه غر کېږو او دا د الله د نوم نه مراد د توحید کلمه د الله یووالی دا د چا د برکته ده د حضور پاک د برکت د دې ټول مخلوق وجود او د بقا ذریعه په شکل د رحمت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او عامم حضور پاک خپلو صحابو ته په حیواناتو د رحم ذکر کړی ګوره زمونږ خدا جون دی چې بغیر د حیواناتو د ذبح نه جون نه تېرېږي هر ملت یوازې موږ نه که هغه انګریزان دی او که هغه یهودیان دی او که هغه چینیان دی او که هغه روسیان دی او که بل دی او که بل دی خامخا لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل وی چې تاسو کله څاروی حلالوئ نو په ښکلې طریقې حلال کې تر دې حده پورې چې چاړه به هم د څاروي په مخ کې نه تېره کې چاړه او چاړه به ورته ښه تېره کې ولیورح احدکم ذبیحته زرې دمه کا چې چاړه تېري او په زرې پې راکاږي نو دا څاروي به زر حلال شي وینه به ترې زر توی شي او زر به دمه شي دا څومره او بیا چې تر څو په څاروي کې سا وي نو سرمن به ترې نه وباسي دا ګناه ده اوس هم بعضې خلک دا قصابان بعضې د کړنه لږ سخت دي نو چې څنګه څاروی حلال کړي نو لا سا پکې وي چې په سرمن شروع وکړي دا ګناه ده یا دا کم چرګان چې تاسو حلالوئ نو چې تر څو پکې سا وي نو سرمن به ترې نه وباسئ صبر به ورته کړي مشرکانو د مکې به دا چل کو چې د څاروي نه به یې مخکې د اوښ نه به یې قب مخکې پرې کو نو وروستو به یې حلالو وایي دا ترسکوني او د ګډ نه به یې لم مخکې پرې کو نو وروستو به یې حلالو وایي دا ترسکوني پیغمبر مبارک سخته منع وکړه دومره منع وکړه وایي که دا قب دی د څاروي نه مخکې پرې که دا مردار دی نه به خورئ پابندي وکړه ګوره
او که د څاروي نه دی لږ مخکې پرېږده د ګډ نه دا مردار دی نه به خورې پته ولګي چې دا مردار دی بیا به څوک دا کار نه کوي بل به یې څه چل کو چرګه به یې ځان ته وتړله او په غشو به یې ویسته په هغې به یې ترې سیسته خوند به یې وله ورکو چې دا غزار به پې وچو چرګ به ټوپونه وال رسول الله مبارک وفرمایل دا ګناه ده بالکل به نه کوې او که په غشو باندې دی یا په ټوپک یا په بل څیز دقسې چرګ وویسته او سار یې ته ویسته مردار ولې مردار دی ظلم دی ګوره حکم یې جاري کو چې څوک دا ظلم نه کوي چې ورته پته ولګي چرګ مرداري کې څه به دا کار کو او چې کله قربانۍ له د څاروی واغېسته قربانۍ له او د دې څاروي په ګېډه کې بچې وي مه اخله قربانۍ له مه اخله ولې دا به حلال کې بچې مفتو کې ضایع شو او برباد شو او د څارو متعلق حضور پاک جومات کې ناست دی اوښ راغی نیغ را روان دی خلکو وی منې کو وی مې منې کوې فریاد یې راوړی او اوښ چې څنګه راغی رسول الله مبارک ته نو د خپو کې سر کېښود او برغړار یې شروع کړه سترګو نه اوښ کې روانې شوې وی د دې اوښ مالک راولېده ما ته فریاد وکړه مالک یې راوسته وی ستا دې اوښ ما ته فریاد وکړه کار پې ډېر کې خوراک نه ورکې ډېر یې ستړی کې ډېر یې ستړی کې وی او د الله رسوله وی داسې به نه کوې ګوره دې ته رحم وایي په څارو رحم دې ته وایي داسې به نه کوې کار پې کوې خو چې دمی او چې ستړي شي بیا به پې کار نه کوې اوس هم ډېر خلک په دې خصوصا په دې خرو ډېر ظلم کوي او زه اوس خو ټانګې ختمې شو چنګچانې رالې او په خدای چې په خلکو او په خوا په دې اسپو ډېر ظلمونه کول او ابه د تلو نه وه غریبه ستړې به وه او چابک به یې ورته نیولې او هغه د چابک هغه تسمه څه کې په دا لرګي به یې واله اوس خو په الله رحم وکړو چنګچانې راووتې نو خلک د ټانګو نه خلاص شو دا ظلمونه به دې خلکو کول ابه نه تلې که تاسو ورته اوس هم تاسو ګورئ دی یو تجربه وکړئ که نه چې کله تاسو په دې غویانو باندې یوې کوئ یا بل کار کوئ او دا غرمه شي تر هغوی دې سترګو ته وګوره اوښکې به دې روان دا جاړي غریب دا الله ته فریاد کوي دا خو بېجبانه شی دی تا ته نه شي ویلی خو الله ته فریاد کوي نو غرق به شي کم بخته نو حضور پاک فرمایي ظلم به نه کوې صحابي ته یې ووایي چې دې باندې کار کوه خو ډېر مې ستړی کوه چې دمی کار پې کوه خوراک وله ورکوه دا په څارو رحم تر دې حد پورې ویې فرمایل وایي ما ته الله دوزخ وښو دوزخ وی یو ښځه مې په دوزخ کې ولیدله چې پیشو پې لګیا و چکونه پې لګول په دوزخ کې ښځه سوځئ د الله په حکم پیشو نه سوځئ ښځه سړی به پکې سوځي زقوم به پکې ولاړې هغه به نه سوځي دا خو د الله خوښه ده چې کم شی سوځي او کم شی نه سوځي نو ښځې باندې پیشو چکونه لګول او په دوزخ کې وه او دا ولې پیشو یې تړلی نه پرېښوده چې ځان له خپل ښکارو کې ځان موړ کړي او نه وله ډوډۍ ورکوله ظلم یې پې کوه پیشو مړه شوه نو الله په هغه پیشو کې راونیوله دوزخ کې پرته و پیشو پې چکونه لګوي ګوره په پیشوګانو به ظلم نه کوي دا بیا زمونږ فقهاو لیکي چې کم پیش یا کمه پیشو ظالمه شي ظلم کوي چرګوټي تختوي چرګې تختوي یا نور زیاتې کوي نو بیا غلر کولی شي او پس سپي به هم ظلم نه کوي ګوره سپي ته څه شی دی لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي و یو ښځه و انتهایي ګناهګاره وه د سپي د برکت نه الله وبخل او جنت ته لاړه څنګه په لاره تلو ډېره زیاته تږې وه په یو ځنګل ورله ځنګل کې کوي چې ویې کتل برقه نشته نو خپله موزه وویستله او په خپلې لوپټې پورې وتړله او موزه یې ورښکته کړه او اوبې راوویستې ویسکلې چې ویسکلې ویې کتل یو سپی دی او دومره تږې و چې د تندې نه ژبه بار راوتې وه او د کوی د غاړې خټه یې خوړه د تندې نه دوی زر دی ښځې اقا لوپټې پورې موزه وتړله ورښکته یې کړه او اوبې راوویستې و هغه سپی یې سیراب کو الله په هغه عمل د دې ښځې دومره خوشحاله شو چې هغه ګناهګاره ښځه د سپي په سیرابولو الله وبخله او جنت ته یې داخله کړو نو صحابو تپوس کو ان لنا فی البهائم اجرا په دې څاروو په دې کې هم ثواب شته حضور پاک او فرمایل فی کل ذات کبد رطب
اجر هر جم دی شي چې ته ورسره ښېګړه کوې او احسان کوې نو الله به دله اجر درکوي د بچو پروازو کې به ښکار نه کوې ولې یو مرغۍ ده او د هغې په جاله کې بچي دی او دا تا ښکار کړه او مړه دې کړه بچي یې مفتو کې لاړل برباد شو غرق شو ځمکه باندې چې کومه ګیا ده دا به نه سوځی وګوره که میږي وغیره پکې نو بیا سوځولی شي بعضې وخت په دې پټو کې خلک سوځوي لیکن که لاندې پکې د میږو سوړي دی او میږي دی دا به نه سوځوي فرمایي یو پیغمبرو او په یو ځای کې دمه کړې وه میږي پې ټک وچلی و د میږي څه ټکي او پیغمبر په غصه کې راغی او ایسچا به یې دا سوړي د پاسه چې څومره میږي دی ټوله سوځوي ممکن ده د هغه مقصد به ده چې دا د دمې ځای دی د ارام ځای دی میږي خو داسې نه ځي راشه دا به وسوځو نو د دې خلکو د دمې په ارام ځای کې به میږي نه حضور پاک فرمایي الله ورته وحی راولېږله وی یو میږي ټک درکه نو په زرګونو میږي چې زما ذکر کوي ما یادوي ادې غونډه سوځو په مې ګوره دا خو د الله ذکر کوي ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم هر شی د الله ذکر کوي تسبیح وایي خو تاسو پې نه پوهېږئ الله پې پوهېږي ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دا د حیواناتو دپاره او د څاروو دپاره د دواړو جهانو مبارک سردار رحم دی رحم وکړئ په حیواناتو رسول الله مبارک نها عن تحریش البهائم څاروي به نه جنګوي ډېر خلک یې چرګان جنګوي او داسې مې هم لیدي دي ظالمان یو ځل په دغه ګوندلو دغه علاقه کې یو مدرسه وه هغې کې یو کال له تللی وم د حدیثو درس یې شروع کو نو تللی وم په دغه علاقو کې د دې سپو د چرګانو د مړزانو د جنګولو ډېر لوی رواج دی یقین کوه چې ما ورلم یو چرګو او دې نوکانو یې پړقېدل نو زه ورنږدې شوم تک زیړ زیړ نوکان هلکه مې دا څنګه چرګ دی وی دی د تانبي نوکان ورته لګولي خدای چې پسه لګوي مې دا ولې وی دا جنګی دا نوکان تیره دي دې دپاره یې ساتلي دي چې بل چرګ باندې ټونګه و چې هغه مړ کړي هغه زخمي کړي چرګان خلک لګیا دی او جنګی او په هغې پیسې ګټي مړزان خلک لګیا دی او جنګی او په هغې پیسې ګټي سپي خلک جنګی وینې ته بیږي وینې یقین وکړه یو ځای سوات ته تللی د مدین کې مې یو ځای کې شپه وه نو موسم یخو مې هلکه زه بار سملم وی ښه نو سار چې مې مونځ وکړه داسې مې د سیند په غاړه واک کو اوس هلکانو واړه او خرې جنګول دا مې په لومبي ځل ولیدل یا خدای پاکه اخرې داسې جنګول که د خرو جنګ تاسو نه دی لیدلی چې هغې به چکم لګاو او شا به یې کړه چې غرض به شو بل خر خېټې له به یې دواړه پې برغې راوبرول بل به پې چغې والو ناګانه به یې شا کړه چې غرض شوه ما هغه هلکان وشړل خدای به بې خبر خره جنګ اوښان خلک جنګوي اوښان په دې عربو کې عموما اوښان جنګوي هغه څنګه کوي پته راته شته هغه چې یو اوښ یو بل سره په جګړه چکونه لګوي نو ناګانه هغه یو اوښو هر یو چې تکړه شو د بل اوښ په دې مرۍ په غړانګه د خپله غړانګه کېږي راوې پرځوي چې راوې پرځو دا غړانګه وله لاندې کې هغه اوښ ټوپونه وایي او د پې د پاسه د خپله غړانګې یې ښودي نه پرېږدي هله یې پرېږدي چې د هغه نه صوتېږي او په لکونو درهم او ډالر په هغې باندې انعام ګټي په خدای قسم حضور پاک منع کړی ده ظلم مه کوئ حیواناتو سره دا خدای دپاره نه دي ظالمانو چې تاسو پې پیسې ګټئ او په ظلم یې وجنئ رحم دا په حیواناتو رحم شو په غلامانو یې څونه رحم کړي مریان دا مریان ګورې د اسلام په اسلام کې نه دي راغلي مخکې نه راروانه طریقه وه او هر یو سړي سره به یو دوه غلامانه وینځې وې اسلام بندول نه شو کولی فتنه جوړېده نو په طریقه دا سیسټم ختمه و نو پیغمبر مبارک فرمایي چې قسم وخورې نو کفاره یې داره چې مریی ازاد کړه
ښځې ته یو قسم زهار دی وغیرہ مریه ذات که دا کارو کې مریه ذات که دا کارو کې مریه ذات که مطلب یې دا چې دا مریه نه ذات شي او په خپله حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها وینځه وه په جهاد کې د پیغمبر علیه السلام ورسېدله نو چې په حیث د وینځې ساتله خو نوکره به په کور کې دنه خدمت پې کو وینځې به بارم ګرځېدې هر قسمه خدمت یې کولی شو لیکن د پیغمبر رحم ته وګوره د حضور پاک هغې ازاده کړه نکاح پې وتړله ام المؤمنین یې ته جوړه کړه د مسلمانانو مور د ټولو مسلمانانو حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها په خیبر کې ونیولی شو حضرت صفیه اوهو چې گرفتاره شو حضرت دحیه کلبی رضی الله عنه راغی وی مال یو وینځه راکوي ښه ځان له خوښه کا دا صفیه خوښه کړه صحابه راغلل حضور پاک ته صاحب دا دې څه وکړل ولې وی خو خفه ده پریشانه دا خو زه ستاسو د سردار دپاره مناسب یم ځکه چې صفیه پلار د خیبر د لوی قوم سردار د صفیه رور د خیبر د لوی قوم سردار خاوند د لوی قوم سردار او په دغه جنگ کې پلار هم مړ شو رور یې مړ شو خاوند یې مړ شو نو زما خاوند او پلار او ورور مړ شو دړمنه مېمه او د سردار لور یم او د سردار خور یم په سردار واده یم نو زه خو ستاسو سردار نه پکار یم حضور پاک یې نبی علیه السلام بیا چې دې ته وکتل نو ورته یې ویې دحیه ته وایي زه تبه لا واخله او زه صحیح شوم پیغمبر علیه السلام لرال نو ګوره څه چلې وکړه ورسره که په حیثیت د وینځې ساتله ځکه دشمنانو مخکې یهودیه وه اوس مسلمانه شوه په حیث د وینځې ساتله نو ډېر کار یې ته اخیستی شو هم به کور خدمت کو هم به بار خدمت هم به د بازار نشې راوړو هم به په لارو کوڅو کې وله تل راتل کولو ځکه وینځو به دا سطر نه کو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ازاده کړه نکاح ورسره وکړه مهر یې وله مقرر کړه امهات المؤمنین چې څنګه عایشه بیبي حفصه بیبي و اقص مقام وله خدای پاک ورکړه د مسلمانانو مور ته جوړه شو دومره عزت وینځله په دې مخ یې داغ او داغ سور شان دی نو چا ورته وی دا سور داغ دی په دې مخ د څه دی وایي چې زه کله واده شوم نو زما خاوند د دې نجومو ماهر او کهانت کې ماهر نو ما یو خوب ولیده ما وی یو سپومې د مدینې نه اوچته شوه او د اسمان د نیمې ته ورسېده او سپومې زما غېږ کې را پرېوته نو ما مې خاوند ته الوی چې خاونده دغسې خوب مې ولیده وی هغه لاس اوچت کو مضبوطه سپېړی را کړه دا مخ مې هغې سره سور شوی او وی ما ته څه وی وی ما ته وی چې ته جوړ د مدینې د سردار خوبونه یې ته د مدینې د سردار خوبونه جوړ اینې ور هغه پوه شو چې د صفیې په قسمت خدای محمد مصطفی لیکلی دی صلی الله علیه وسلم او بنې خو یو بل سره کله جګړې هم کوي نو یو ځل ورته حضرت حفصې وی ته یهودیه یهودنې نو چې دا حضور پاک راغی نو ژړلې وی ولې ژاړې وی حفصې راته دا خبره کړې خیر بنې یو بل سره دا خبرې کوي کله په جګړه شي نو رسول الله مبارک په هغې غوسه شو نو څه وی ورته وی اتق الله یا حفصه حفصې د خدای نه ویرئ داسې بیا ونه وی او تا ته وایي چې د یهودي لورې وی او دی راته ویلي دي وی حفصې ته ووایه چې زه د پیغمبر لورې یم چې حضرت موسی دی نو څه او تره مې پیغمبرو چې حضرت هارون دی ته وښایه ما ته ستا پلار څوک و پیغمبر دی په پلارانو کې تېر شوی دی په ترونو کې تېر شوی دی یعنې وینځو له رسول الله مبارک څومره لوی مقام ورکړ په حنین کې جنگ وشو او مالونه ونیول او وینځم په قبضه کې رالی حضور پاک له یو صحابي راغی وی صاحب په دې وینځو کې یو جینۍ ده او زه ستاسو د پیغمبر خور یم وی زما خور څه کوي زه خو د مور و پلار نه دقه یو پی دی زما خور خو نشته څه ووایم خو هغه وایي چې زه ستاسو د پیغمبر خور یم پې راولې چې راوسته ورته یې وی ته څوک یې وی زه ستا خور یم زما خور بچی نشته زه د مور و پلار نه دقه یک تنها پی دی وی ښه خور دې نشته وی نه وی حلیمه دې څه وه وی هغه مې رضاعي پیو والا مور وه وی زه د هغې لور یم که او شیما مې نوم دی نو ستا خور نه شو وی ښه وی زه د هغې لور یم که وی زه د هغې لور یم که او شیما مې نوم دی نو ستا خور نه شو وی ښه وی زه د هغې لور یم که او شیما مې نوم دی نو ستا خور نه شو وی ښه وی زه د هغې لور یم که او شیما مې نوم دی نو ستا خور نه شو وی ښه وی زه د هغې لور یم که او شیما مې نوم دی نو ستا خور نه شو وی ښه وی زه د هغې لور یم که او شیما مې نوم دی نو ستا خور نه شو وی ښه وی زه د هغې لور یم که او شیما مې نوم دی نو ستا خور نه شو وی ښه وی زه د هغې لور یم که او شیما مې نوم دی نو ستا خور نه شو وی ښه وی زه د هغې لور یم که او شیما مې نوم دی نو ستا خور نه شو وی ښه وی زه د هغې لور یم که او شیما مې نوم دی نو ستا خور نه شو وی ښه وی زه د هغې لور یم که او ش
او نه خرته وخیم وی ما ورته لوبې کولې ته ماشوم مې مونږ کره د ما د مور پیدې خوړل نو ما ورته به لوبې کولې بار تم ماشوم یو زه ماشوم او ما وی دی لاس ته مې وګورې یو ځل مې د سره سروانې وکړه نو تا را باندې چک ولګو نو ستا د غاښونو مبارکو داغ اوس هم زما په دې لاس پروت دی نو حضور پاک وژړل هغه زړې خبرې ور یادې شي سترګو مبارکې کې اوښکې راغلې صحابو ته وی ګوره دا وینځې غلامان خو د ټولو شریک دی وی که خوښه مې دا جینۍ دا زما رضاعي خور ده ما د دې د مور پیس کلی دی د ماشوم دوی کره مې 2 کاله څه د پاسه وخت تیر کړی دی دا مې زما ستاسو د پیغمبر خور ده نو ازادوی نه ګوره رحم دې ته حالانکه یو وینځه او په بلو پیسو خرڅېدله صحابو کمال ته ګوره د پیغمبر نه چې کم پیغمبر کې چې کم رحم و صحابه کرامو کې مغه رحم راغلی هغې څه کوي د هغې شیما د وجې نه د هغې د قوم د بنو سعد څومره چې غلامان او وینځې په سوونو غونډې آزاد کړل الله ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین داسې پیغمبر څومره رحم اړه کې رحم وجود رحم خولې د رحم لاس کې رحم خپو کې رحم یو خبره ده صحابو ته دا زده کړي دي لیکن رحماء بینهم اشداء علی الکفار رحماء بینهم فکافر سختو بیا او دا غي بده یو مثال دل درکم خر حمدل ډاکټر دی خر حمدل یو سرجن دی او ډیر رحم دل دی او اغلط تا پلار بوت او دا غ پلار ګوته باندې کینسر دی دغه ډاکټر سوی وی دا ګوته به پرې کوو که دا نه پرې کې نو دا رو دا کینسر خپې ته دی بیا د خپې نه ټول وجود ته دی نو 2-3 میاشتې کې به پلار مړی نو څه به کوو نو هغه زوی مته وی ډاکټر صاحب بچ وجود ژوند دی بچ کېږي نو دا ګوته دې پرې کا نو هلکه پرې کوي که نه پرې کوي اپریشن وشو چې نور وجود بچ شي د دې کافرانو مثال د کینسر والا ګوتې دی کینسر دی دا کینسر نو رحم به په دې نورو مسلمانانو کې په کائناتو به کې په اونو به کې په بوټو به کې په دې نور وجود چې رحم کې نو د کینسر ګوته به پرې کې په دې نور وجود چې رحم کې د کینسر اندام به پرې کې نو په دې ټولو مسلمانانو کائناتو اونو بوټو مارغانو چې رحم کې په فرشتو په دې ټولو چې رحم کې نو دا کینسر چې کافران دي دا به لر کې بیا دا کینسر دی ولې که دا دې لر نه کړل او دا کفر ورو زیات شو قیامت به راشي چې قیامت راغی اونیم لاړې تباه شوې میږیم تباه شو چرن پرن هم تباه شو او په دریاب کې کبان هم تباه شو او فرشتې هم لاړې اسمانونو ځمکې هم لاړې دا کینسر دی کینسر به لر کې امغې سره هم الله پاک پیغمبر ته ګوره رحم ته وی په جنگ کې که ښځه د دشمنې نه به وجنې که ټوپک ورسره بیا وجلی شي او که ټوپک ورسره نو ښځې د کافرو به نه وجنې بوډاګان به هم نه وجنې الله د دشمن بوډا که ټوپک بیا وجلی شي او د دشمن مذهبي مشران مولایان به هم نه وجنې که ټوپک ورسره نو بیا وجلی شي ساجب په کافرو رحم او بیا هم څه وی که جزیه درکول او ټکس یې درکاو ټیکس دا چې ستا د مسلمانانو طاقت منم بس نو پرېږده بیا مې مه وجنه ټیکس درکوي جزیه درکوي ستا د حکومت چې کوم قانون دی هغه مني غږ به م ورته نه کوې بیا څه وایي بذلوا اموالهم لتکون دماؤهم کدمائنا و اموالهم کاموالنا چې ټیکس درکوي او ستا د قانون مني نو د هغې مال ستا د مال په شانتې شو او د هغې وینه ستا د وینې په شانتې شوه غږ به نه کوي دا په کافر رحم شو که نه شي غږ به م ورته نه بیا هغوی که خپل عبادت خانه جوړی غږ به م ورته نه کوي که په خپل عبادت خانه کې خپل عبادت کوي غږ به م ورته نه کوي خیر و خلاص دې ته سیبه رحم وایي مونږ د رسول الله مبارک امتیان یو اسی رښتیا ویم زمونږ پړه کې شته یو بل سره رحم نه پیغمبر په کافر رحم وکړه بوډا یې مه وجنه ته خو بوډا نه پېژنې
پیغمبر په کافر رحم وکا خزه مو وجنا ته خو خزم نه پرې دی وجنې ول پیغمبر وای دا هغوی عبادت والا مشران به نه وجنې ته خو عبادت والا مولیان هم نه پرې بس ته بس نن مسلمان لګیا دی مسلمان وجه نن مسلمان لګیا دی د مسلمان وینه تویې نن مسلمان لګیا دی د مسلمان عزت علی نن مسلمان لګیا دی مسلمان بی عزت کوي کنزیه نن مسلمان لګیا دی د مسلمان مال خوري دا رحم دی نن مسلمان لګیا د مسلمان لور تختی نن مسلمان لګیا د مسلمان بچی تختی نن مسلمان لګیا د مسلمان گاڑی په خبر کې ودرې ټاسن تختی موټر سایکل په ټاسې دنه تختی دا څوک دی دا د هندستان نه د سړی هندونه دی راغلی دا مسلمان زما د دې خبرې مقصد دا نه دی چې قصې درته وکړم او ته بیا ډېره ښکلې واقع راته بیان کړه مقصد دا چې په دې عمل وکړو سیرت بیانول مقصد څه دی چې د پیغمبر علیه السلام طریقه خپله کو په هغې باندې عمل وکړو ای مسلمان رحم وکړه په مسلمان ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما اسمان والا ذات به تا باندې رحم وکړي الراحمون یرحمهم الرحمن چې ته رحم په مسلمان کې رحمان به په تا رحم کوي که ته رحم نه کوې والله که در باندې رحم وکړي قسم مې راته وکړه دا مو چې ډوډۍ راکوي ډوډۍ خو ته دغه ته مچې د زهر ډوډۍ خو ته سپي ته مچې ډوډۍ خو ته په پنجره کې مږې ته مې ږدې هغه د مږې د نیبو دپارې دا ډوډۍ چې تاله درکوي سره د ظلم او سره د ګناه دا ستا پکړ دې په دې دې رانیسي پوهېږې نه ته وایې که دا نعمت دی مږې ته چې پنجره کې ډوډۍ کېږدي نعمت نی خوشبویی مزیداری مګه ولا سوړي نم روزي لیکن هغه نعمت نه هغه د مګي د نیولو دي خو زه خو جذباتي زری نیسمه الله جذباتي نه دی زر نیول نه کوي په قلاره نیول کوي او چې کله ونیسي والله کوي ته څوک بیا خلاصول شي رحم کم دی نن چې پلار بوډا شو زوی پې رحم نه کوي مور چې بوډا شه قسم په خدای زامن وته چې تر څو والا کار کوي او خدمت والا کوي د مزدور په شان دی نو بابا 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 بې خو که بابا او بې د کار نه پرېوتل ختم کنځي یې رټي یې ډېر مې داسې ولیدل چې پلار کنځي ډېر مې داسې ولیدل چې مور کنځي ډېر مې داسې ولیدل چې مشر رور کنځي دا خو معاشره ده موږ ته پته نه رسېد رحم په بچو رحم کم دی تا چې بچې په ګناه ورسر کو والله ظلم ورسره کوې دا رحم نه دی تا چې بچې په حرامو ورسر کو تا چې بچې غلا ته وویسته تا په بچی باندې پړې ور واچوه هغه هر څه ګناه کوي قسم په خدای دا ظلم کوي په دوی سره دا رحم نه دی ته دوزخ ته ورغورځئ ته د خدای دشمنۍ ته ورغورځئ ته د خدای غضب ته ورغورځئ نو د خدای مقابله ستا زوی کولی شي ته کولی شي رحم کوم په بچی رحم دا دی چې عبادت پې وکړه رحم دا چې مونځ ورته وښایه رحم دا چې د غلا نه بچ کړه رحم دا چې د خدای او د پیغمبر د دشمنۍ نه بچ کړه دا خو رحم نه دی چې ته په ګناه ورسر کې دا خو ته ظلم کوې دی بچي سبا چې مړ شو قبر کې به ډنډې به ورته نیولې اور به پې بلېږي ځکه د تره زوی یو ګوته چلاوله او یو معمولي غوندې تیلې ورته ورته کړه نو زوی به دومره ټوپونه نه وي لکه څومره چې ته ټوپونه وې نو پوټې اور ته نه شي ټینګېدی او د دوزخ اور ته یې ورلړکې حضور پاک سو رحم والا ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر رسول الله مبارک زما استاد پر نمونه ده هغه سره په رحمت ځان کې به رحم پیدا کوي د شپې به لاړ چې پردی بوساړه وه راوچته کې ورو بیاړې رحم دی وکړه چې غریب راشي او خپلې بوساړې ته وګورې بیا څه وایي مزدور نه غلا کې آی های مړه مزدور باندې چې کار وکړې پیسې ورکوي څوک سبا راشه بل ورځ راشه سبا راشه بل ورځ راشه ای ظالمه د مزدور د خولې نه چې کومه خوله ووته او پیسې پې وګټلې په خدای قسم حضور پاک فرمایي ای رحمت والا پیغمبر څه وایي اجر ورکه چې خولې نیو چوله ورکه والد صاحب مې د خدای پاک وبخي غصه ناک و ډېر سخته انتهایی د غصې لمبه وه داسې ولاله که لیکن مزدور چې به کار کو هر ماښام یې مزدور له پیسې ورکړو مزدورانو به ورته وي دادا به یې ورته وي دادا مونږ له مه راکوه رانه لږې پې نه وایي پیغمبر فرمایي چې خولې نیوچه ورکوه مازدیګر به پیسې ورکوه ای به یې مه راکوه دادا به یې ورته وي دا رانه لږي غونډې هفته پس راکړه میاشت پس راکړه وایي بل چا سره یې کېدی
ما نیوالی دا د ځمکه وه او خرڅه یې کړه په 1800 روپۍ هغه زمانه کې جرم 1800 او یو بل سړی ورپسې راغی نوم یې درته نالم هغه وی ځمکه دې خرڅه کړه وی لا خرڅه کړې مې نه ده خو جبه مې کړې په څو وی په 1800 وی زه به 2400 درکړم هغه زمانه کې صاحبه په اویو په 15 روپۍ توله سره زر سوچ کوه څونه پیسې ورکولې وی نه ما جبه کړې وی تا خو لا جوړه نه ده کړې انتقال نه دی شوی پیسې دې نه دي ورکړې ځمکه هم لږه نه ده 13 جربه ده بلا پیسې نغدې در کومه په دې جبه به ته والد صاحب مې ګوته کېښوده وی دا مې کړې ده دا جبه مې کړې نو زه چې د پلار دپاره دعا کوم که نه په خدای قسم زه دا ویم الله تا ته پته ده بس نور څه نشته دی دړه نه صادق په خولې رښتونی و هر څه به یې وی سړی به یې کنځه ورټم په خولې یو ځل ورته چا وي یو خبره راته کوم چاته یې مه وایه وی زما څه کار دی ویم به داسې خبره ما ته مه کوه چې ته زه به ټینشن کې پروت یم چې چاته نه ویم ستا دپاره به زه سوچونه کومه نه نشم کولی که د وینا خبره یي نو راته وکړو که د نه وینا یي چې ما ته ونه کې خامخا به یې ویم داسې یو عجیبه سړی مې زړه نه صادق انسان علم یې خوښ و په خدای چې علم یې خوښ جبه به یې وکړه جبه به وه من دنه مزدور غریب مړه دا بټیاریانو سره څونه ظلمونه خلک کوي دیک پې پوخ کې پیسې نه ورکوي دا اور باندې ودرېدل اسان کار دی پخوا به د نایانو غریبانانو خدمت کو او خلکو به غله ورکوله جوار غنم به یې ورکول ګوړه به یې ورکوله خشاکونه به یې ورکول اوس هغه هم نه ورکوي پیسې هم نه ورکوي ګلکار مزدور د لسار نه ماښامه پورې لګیا دی خدمت وکړي اسان کار دی پیسې نه ورکوي ونیسي دی دا ونیسه هلکه د ده نه پیسې نیسې د خنزیر غوښه خورې د هغه ماشومان بچي دي څه ظلم کې وروڼو واورئ زما چې څومره مقتدیان یې مخامخ مې اورئ او که بار یې اورئ په کیسټ یې اورئ ظلم به نه کوئ رحم به کوئ د پیغمبر مبارک په طریقه مه پټوئ پردو پیسو ته سترګې چې ته لاړ شئ او پردی بوساړه دی او هغه مزدور کار دی هغه په اجاره ځمکه نیولې ده په نیمکاره ده او هغه دې بوساړې ته وګوري دا غړه به څونه دړ کړي پر الله دا نه او بله ظلم څه دی واورئ بل ظلم هم واورئ که نه بل ظلم لاړ شي نو غنم وله غونډو سوځئ سخ کال دا لوبې شوي بوساړو له وځه تیل واچئ بوساړې وله وسوځئ ظالم هغه له دې زور ورنکه الله دې په خپل زړه کې الله سره دې زیاتې وکړه دا غله چا پیدا کړې ده انتم تزرعونه ام نحن الزارعون تاسو صرف کرل کړي او زرغونتیا الله کړې ده نو د مخلوق غله دې وسوځوله نو تا به خدای دې غلې پسې ړون نه کړي تا دا څاروک یو بوس وسوځول نو تا به خدای ړون نه کړي دا د رسول الله مبارک د رحم خبرې دې دپاره دي چې موږ ته عبرت والو موږ ته فایده والو نو د دواړو جهانو مبارک سردار په غلامانو په وینځو هم رحم کړی دی چې دوه رونه دې واغېستل غلامان او ماشومان دي دا به د یو بل نه بیلی حضرت علي له رسول الله مبارک یو 2 لکان ورکړي غلامانو بل یې تپوس وکړه علي هغه یو پکې څه شو ویا خو مې خرڅ کړه هله ورشه را واپس کا دا خو د ورورو دی به هغه پسې خپوي ابه د پسې خپوي شه به واپس دا به نه کوي مور او بچې دي او په قید و بند کې دي او غلامان دې واغېستل نو دا به د یو بل نه جدا کړي د مور نه چې بچي وشو که الله به څه او یا زادوی په یو څیز کې ازادول کوي مریان پابندي نشوه لګولی معاشره داسې وه چې جنجال جوړېده هلته کافر هم و هغوی سره مو مسلمانانو سره مو نو رورې په طریقه دا شی ختمه څنګه چې دا ازاد کې شابه ازاد کې چې یو غلام د ازاد که حضور پاک څه فرمایي د هغه ټول اندامونه تا آزاد کړل ستا ټول اندامونه به الله د جهنم د اور نه آزاد کړي حتی د هغه خاص اندام هم تا آزاد که نو ستا خاص اندام باندې چې څومره ګناهونه کړي دي اب هم خدای آزاد کړي دا ترغیبات
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. در ربیع الاول د میاشتې په مناسبت 13 جمعه مې یو خبره کړې وه خو نیمګړې پاتې وه او هغه مې د حضور پاک د رحمت متعلق کړې وه چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول مخلوق د پاره رحمت را لېږلی. زمونږ اکثر د نعتخوانان حضرات دا آیت ډېر وایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. هر نعتخوان نعتونو نه مخکې دا وایي، د ماشومانو ته م یاد دی، لویو ته م یاد دی، عوامو ته م یاد دی. یو ځل ماته یو کس وی ماته ویره دا آیت خو دا ټول وایي وی د نعتخوانانو له بل آیت نه ورده چې وایي مې هم دا دی وایي. د دې آیت مقصد دا دی چې حضور پاک د ټول مخلوق د پاره رحمت دی. پرېږده چې همدا ووایي چې د خلکو د ماشومانو د ښځو د وړو لویو په زړه او په دماغو کې د آیت دننه کښېني خو مشهور شي. نو نیمه خبره ما 13 جمعه درته کړې وه چې الله دلته عالمین ذکر کړی، طالبان پې پوهېږي. ما ارسلناک مونږ ته نه لېږلې مګر رحمت کرم مهرباني د الله د طرف نه د ټول مخلوق دپاره. نو عربی ټکي کې د عالمین د عالم جمع ده او عالم د الله نه ما سوا چې څومره مخلوق دی ټول ته وایي. نو زمونږ طالبان دلته سوال کوي چې دا د جمع لفظ یې ولې راوړو، دی ورته صیغه وایي. عالم خو اسم ټول مخلوق ته وایي د الله نه ما سوا، نو دا جمع ولې شوه؟ نو زمونږ بیا طالبان جواب کوي وی د دې عالم اجناس او انواع اقسام ډېر زیات دي، وی په دې وجه جمع راوړه. او زه دې طالبانو ته یو بله خبره کوم، مې دې کې یو نکتې ته اشارت دی دا چې دا څومره مخلوق دی، څومره کاغه ځمکه ده، کاغه نباتات دي، بوټي، کا جمادات دي، کاڼي، کویلا، کاغه د دریاب حیوانات دي، کاغه د هوا مارغان دي، کاغه په د اسمانونو ځمکه کې فرشتي دي که پیریان دي، هر څومره چې دي ژوند پکې شته او که پکې نشته، دا ټول مخلوق دپاره خو رحمت دی چې د الله څومره پیدا کړي دي او پیدا کوي. خو که د دې نه علاوه چېرته خدای پاک د دې په زرګو چنده نور مخلوق پیدا کړي د هغې دپاره به هم رحمت دی. او زما رونو 13 جمعه مې درته ویلي وو، مې حضور پاک د جماداتو نباتاتو تر دې حده پورې چې د دې کاڼو بوټو د دې میانو کبانو د دې میږو دپاره هم رحمت حیواناتو. او یوه خبره مې نیمګړې پرېښې وه چې څومره غلامانو په هغه زمانه کې وینځی غلامان، هغې دپاره هم رسول الله مبارک رحمت. لیکن نن درته یو بله خبره کوم چې د حضور پاک وجود د کافرو دپاره هم رحمت دی. ګور ته به هغه څنګه کافر سره خو موږ جنګ کوو، اخو زمونږ دشمن موږ د هغه دشمنان، نو څنګه رحمت دی؟ رحمت په دې معنی چې که چرته د رسول الله مبارک وجود نه وي او د رسول الله مبارک راوړلې شوې عقیده د توحید او د الله نوم نه وي نو قیامت به راغلی. نو چې قیامت راشي نو کافر به هم دړې وړی شي، د هغې کورونه او بنګلې به هم دړې وړی شي، د هغې ملکونه به هم دړې وړی شي. نو که دا د کافرو ژوند دی او د هغې ملکونو بلډینګ دی، دا په دې وجه دی چې قیامت نشته، رستو دی. او دا د دوی دا ژوند د دوی دا بلډینګونه او د دوی دا عیش و عشرت دا زمونږ د برکت نه دی او زمونږ برکت د حضور پاک برکت دی. او زه به یو مثال درکم، یو سړی چې کور جوړ کړي، کور ځان له جوړی چې زه پکې اوسېږم،
ځان له کمرې جوړې کړي، ځان له باتروم جوړ کړي، ځان له د خوراک ځای جوړ کړي، د ماشومانو د لوبو پارکونه پکې جوړ کړي، ځان له جوړ کړي، خو په دې کور کې ورسره ماشي میږي موسیږي، په دې کور کې دننه ورسره مچانه موسیږي، په دې کور کې دننه حشرات موسیږي، په دې کې بعضې کورونو کې مږي موسیږي، پیشوګانو. نو دا کور خو یې د ماشو پیشوګانو له نه دی جوړ کړی، دا خو یې د حشراتو د میږو له نه دی جوړ کړی، دا خو یې د مچانو له نه ځان له جوړ کړی دی. دا ورسره اسې اوسېږي چې دا کور تر څو وي نو دا د کور خاوند به هم پکې وي، هغه ماشي میږي او مچان به هم پکې وي. نو دا ځمکه خدای مسلمان له جوړه کړې ده، دا الله موږ له پیدا کړې ده. او د دې کافر مثال د دې مچانو د منګکانو او د دې ماشو میږو دی. نو چې تر څو دا ځمکه یې موږ یو ځمکه به چې ځمکه نو دا ماشي میږي او دا کافر به هم پکې اوسېږي، او موږ به کله ختمېږو، قیامت به کله راځي چې هغه کلمه چې حضور پاک راوړلې ده، کلمه توحید او لفظ د الله ختم شي، قیامت به راشي، بیا به موږ هم نه یو، کافر به هم نه. او ظاهرین دلې یو څو مثاله درکړم. صحابه روانو، ګورئ د پیغمبر مبارک رحم ته وګورئ، یو کافر و د یمن، هغه عمرې لته د ډېر لوی قوم سردار و، سمامه نومو، سمامه ابن وصال. کافران د پیغمبر دشمنان و هغه زمانه کې، بس صحابو کلک ونیوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم لی راوست مسجد نبوي ته. غټ سردار و د کافرو، رسول الله مبارک پیژنده، دا غټ غټ خلک پیژني. وی صاحب سمامه ابن وصال عمرې له روان و، مونږ ګیر کو، مونږ دلته راوست، د کافرو د یمن د فلانکي قوم سردار. حضور پاک وفرمایل د جمعه د ستنې پورې وتړه، چې وی تړه ستنې پورې، او سحر نبی علیہ السلام راووته، بخاری شریف کې راځي. نو تپوس یې ته وکړه، ما عندک یا سمامه، سمامه زړه کې دې څه ګرځي، څه سوچ دی، موږ متعلق ستا څه سوچ دی، څه در سره وکړو. او ته وی د الله رسوله درې خبرې دي. لومبۍ خبره دا ده، ان تقتل ذا دمن، که مې وجنې ستا اختیار دی، ما د نه څوک خلاصولی نشي، خو وینې والا انسان به مړ کې، نو که اونه پرې کې بچي به یې روخېږي، خو چې ما مړ کې نو وینه ولې تویې، زه خو بیا نه جمدې کېږم. دویم دا چې که ما مړ کې د ډېرې لوی وینې خاوند یم، یو اشاره یې وله ورکړه، زه د قوم مشر یم، زما وړه وینه نه ده، لږه نه ده، غټه وینه ده، دا زما ټول قوم دې مړه که، زما قوم به درنه ګورې، د هغې بدله انتقام به څه وړه وینه نه ده. نو که وجنې نو مړ که، وینه به توی کې، څه تاله به څه په ګوتو راشي، او ډېره غټه وینه به توی کې، زما قوم به د سره بیا دشمني کوي، زما بدل به نه. او که چرته مال غواړې، ما پرېږدې، وایه څومره چې مال دې پکاري، زه به قوم ته ویم مال بدله درکړي، ما ذات کړه. او که رحم را باندې کې او پرېږدې مې، نو بس په ډېر لوی سړي به رحم وکړې. زه د قوم سردار یم چې زه دې پرېښوم، زه دې ازاد کړم، لکه زما ټول قوم دې ازاد کړي، په ما دې رحم وکړه لکه چې زما په ټول قوم دې رحم کړي، زه به دې ټول عمر شکر ګزار یم زما قوم. حضور پاک مبارک ورته اسم ونه وی، نه هاو کړل نه ناړو، جواب یې ورنه کړی، هوښیار شخصیت و، لاړ. مطلب یې دا و چې پرېږدې، یو 3 ورځې دې جومات کې دې تړلي چې دا قرآن ووري، دا معجزات وویني، دا صحابه وویني، دوی سره ناسته لږه غوندې وکړي، د صحابه و اخلاق وویني، زما خوی وویني. لږ زمونږ ماحول کې یو څو ورځې تېرې کې د دې ماحول اثر به پده کېږي که خیر انشاءالله. بهترین مجلس ته موږ خو ځکه وایو چې د خپل بچي ښه مجلس ته ولېږئ، ګورې مه کوئ، د دیندارو سره کېنوئ، د ښه ماحول کې کېنوئ، ښه مجلس کې کېنوئ، دا مه لر کوئ د ښه ماحول. سار له بیا پې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، او بیا ورته ما عندک یا سمامه، سمامه له کې دې څه دي؟ وی صاحب هغه پرونه 3 خبرې، خو هغه هم پوه شو چې داسې معلومیږي لکه چې وجنې مې نه، نو پرونه یې د مرګ خبره مخکې کړې وه، دې د لې وروسته کړه. وی صاحب که چرته مال غواړئ، ووایه چې څومره دې پکاري، زه به قوم ته سوال جواب وکړم، مال بدله درکړي. اوس هم نن سبا خلک دې مال له خلک تښتئ. که مې وجلې نو پرونه خبره ده، او که مې پرېږدې نو ما پرونه خبره ده. اسې ورته ونه وی حضور پاک په 3 ورځ پې بیا راغی،
بیا ورته فرمایي وی ما عندک یا سمامه لکه دې څه پراته دي وی صاحب همغه درې خبرې دي مې وجنې وینه به توی کې څه چل به وشي اسې ولې وینه توی وغله لوی انسان وینه به توی کې ټول قوم دشمني ته د سره جوړېږي او که مال غواړي چې څومره غواړي او که مې اسې پرېږدې نو غټ احسان من به دې شم حضور پاک رحم ته ګوره دشمنو د لوی قوم دغلته یې وجلی شو دې قومونو د پیغمبر مبارک صحابو سره ډېر بد کړي دي لیکن حضور پاک وفرمایل اطلقوا سمامه پرېږدې خوشې کې ځه خیراتي مې پرېښود دشمن چې چاله په ګوتو ورشي داسې دشمن چې تا سره په میدان کې او په محاذ کې پروتي او تا ته نقصان ستا ملګرو ته رسوي څوک یې پرېږدي لیکن حضور پاک رحم ته وګوره اطلقوا سمامه پرېږدي خوشې پرېښو چې لاړ د جومات نه بار یو باغ ته هلته یو لمبل او د لمبلو نه پس راغې حضور پاک مبارک مسجد نبوي کې ناست دی او په جومات را دننه شو او کېناست رسول الله مبارک ته د الله رسوله ما ته ایمان وښایه ما ته کلمه شهادت وښایه زه مسلمانېږم حضور پاک ورته کلمه شهادت وښوله الله مسلمان د رحم اثر کې وجلې او څه چل به شي کې ته مال اغشتې وې فدیه بیا به خلکو څه وې پروپیګنډې به کولې اوهو دا خلک پیسو له اغوا کوي اوهو پیسو دپاره خلک کینی اوهو دا مال یې خوښ دی لیکن د پیغمبر مبارک احسان او رحم سره هغه الله مسلمان که او دا ګورې قبایلي خلکو مخکې ایمان تړه شوی خو داسې نه وې بیا به خلکو وې د زور د مخه مسلمان شو تړلی یو چې کولو شو د خپل ړه مالک شو نو راغې ایمان یې راوړه او بیا څه وایي حضور پاک ته وی د الله رسوله وی د نن نه مخکې ستا مخ زما ډېر بدي شو زما په زړه کې چې ته نفرت و د بل مخ نه نو ستا د مخ نه ستا ملګري زما ډېر بدي شو داسې ناخوښه خلک زما بل نو لکه ستا ملګري چې وو ستا کلي مې بدي شو په ټولو کلو کې ستا د کلي نه خراب د نفرت او د بغض کلی زما پړه کې بل نو وی نن الله اکبر ستا د مخ نه محبوب شخصیت ما ته بل نشته ستا د ملګرو نه محبوب ملګري ما ته نور نشته او ستا د کلي او د ښار نه خوښ کلی او محبوب ښار او کلی ما ته بل نشته او لاړ وی ما خو د عمرې نیت کړی څه وکړم وی لاړ شه عمره دې وکړه مسلمان شو او تاریخ کې رستو راځي چې رده د برکت نه رده د یمن ټول قوم الله مسلمانان کړل دا ولې دا د رحم د وجه دا د حضور پاک الله لېږلی دی لدی د پیغمبر مبارک صفت رحم دی رحم 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 نن زمونږ مسلمان په بار ملکونو کې او د کافرانو په ملکونو کې په یو غلط رخ باندې یادېږي مسلمان کې رحم نشته دا سخت دی دا شرمخ دی دا زمری دی دا فلانکی دی فلانکی دی نه د مسلمان پیغمبر په زړه کې چې کم رحم و دومره رحم په مخلوق کې په بل چا کې نه چې روان شو او مکې ته ورسېد نو هلته پروپیګنډه ځکه سړی لوی سړی و د مکې کافران ته خبر شوي و چې ثمامه خو مسلمان شوی دی نو هغې ورته صحابي شوی چې دین به چا د پلار نیکه پرېښود او بل ته ولاړ هغه ته به یې صحابي وي هغه څه وایي وی نه ما صبوت ما صابی نیمه لبیدینه نیمه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرتیا وکړو ما اسلام و ایمان قبول کړی او ما ته ګورې سترګې رابرغې نه کې ای د مکې خلکو ځکه چې مکې ته به غله ټوله د ده د قوم نه راتله تجارتي به وه خو مکه کې خپل غنم غله نه کېده ټوله به د یمامې نه راتله د ده د قوم نه به راتله وی ګورې پام کوئ کشو نه کې اوس به زما د کلي او د وطن نه تاسو له غله اله راځي چې محمد مصطفی حکم وکړي صلی الله علیه او که هغه اډر نه کړی یو دانه به هم دله نه راځي دومره لکه الله محبت او مینه پیدا کړي دا د حضور پاک رحم دې صاحب دا اکثر یو خبره کوم هغه ښځه هند بنت ابي سفیان هند بنت عتبه د ابو سفیان زوجته ابي سفیان هند چې د عتبه لور ده او د ابو سفیان بیبي ده چې هغې په احد کې څومره زبردسته د کافرانو دپاره یو کارنامه کړې او نورې به یې پرېږدو
د حضرت حمزه د حضور پاک تر سید الشهدا سره چې هغې څه کړي دي نو تاریخ چې لیکي نو هم سترګو نه به دی د اوښکو په دی وینې بیګ چې حضرت حمزه د وحشي په لاس یې شهید کړ وحشي ابن حرب حمزه وی روان دی تو بخاری کې راځي او ډېر بهادر دی او داسې په بهادرۍ جنګېږي چې څوک ورته مخامخ ودرېدی نه شي او زه ورته د یو تیږې شاته پټ شوم یو وړنې ځګی وه راسره خو چې زما مخکې تېرېده وایي ما په هغې وویشت او په دې نامه ولګېد شاته تې نیزه ووته ما پسې ګواښ وکړه خو نیزه تې شاته وتې پرېوت وحشي ابن حرب د لاسه شهید شو او دا اسد الغابه کې شته دا هندراله او بیا د دې حضرت حمزه نه پوزه پرې کړه سترګې یې ترې وویست غوږونه یې ترې پرې کړل شونډې یې ترې پرې کړې نور یې ورسره ظلم و سینې وله وشلوله او د سینې نه یې زړه راوویست او په هغې یې چکونه ولګول او د سینې نه اینه راوویسته او په هغې یې چکونه ولګول وایي دا تیروم خو تېرې نه شو الټه یې کړل او د دې د پاسه دا ظلم وکړه چې د حضرت حمزه رضی الله عنه اندامونه یې راواغېشتل دا پوزه او دا غوږونه دې نه امیل جوړ کړه دی تار کې واچو او دی غاړه کې واچو او ګډېده به څومره ظلم څوک دی حضرت حمزه د حضور پاک تر سید الشهدا چې رسول الله مبارک ته پته ولګېدله نو حضور پاک وفرمایل اوهو ما خو د دوی مړو سره دا چل نه دی کړی دوی چې زما تره سره وکړل اړه مې غواړي چې دا تره خښ نه کم چې په دې میدان یې پرېږدم چې د غوښې دا مارغان او دا حیوانات وخوري چې د قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه پاسي زما د تره غوښې د حیواناتو او د مارغانو د ججورو نه روزي او الله ته ودرېږي خو که دې نه ښخوم سبا به خلک خپل مړي نه ښخوي شهیدان به نه ښخوي وایي پیغمبر خپل تره نه ښخ کړی موږ هم نه ښخو نو ځکه یې ښخوم او چې حضرت صفیه خور وه د حضور پاک ترور هغې ته پته ولګېده نو را روانه وه نو حضرت زبیر بهادر پهلوان دی د پیغمبر مبارک د ترور زوی دی د دې صفیه خو زوی دی ورشه زبیر وي مور دې منې کړه د رسول الله مبارک دا خیال و چې ښځې خو پړه کمزوري او که دې ورور ته یې وکتل چې نه یې پوزه شته نه سترګې نه غوږونه نه شونډې او دا سینې شلېدلې ده او د هغې نه زړه لکه د قصابې چې یو څاروي ټک ټوک کي په سرمن دغسې پروت دی څه چل پې ونه شي نو زبیر پهلوانو بهادر جنګ کې ورته څوک ودرېدی نه شو او چې سنګ ورغې او یې مورې ودرېږه ورته ودرېده هغه دومره زور کې وه چې د زبیر له دیکه ورکړه هلته یې غورځاو وی ما د خپل رور نه منې کې حمزه نه ته خوشه زبیر آواز ورکه وی مور رسول الله مبارک فرمایي چې منې کا نیغه ودرېده الله اکبر یا دومره زور کې ده چې زوی له دیکه ورکوي پهلوان زوی هلته غورځوي خو چې د پیغمبر نوم یې واورېد نیغ کا ودرېد صحابو کې د حضور پاک تابعداري په ښځو نرو کې وی ورشه زما رواره ته ووایه چې ستا کم سوچ ته هغه نشته زه خبر یم د خپل رور نه ما ته پته ده چې هغه ټک ټوک دی زما د رواره د حضور پاک دا خیال دی چې زه په ما څه چل ونه شي او زه چغې ونه وم ویره ونه کړم فریاد ونه کړم نه 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 زه یو مقصد له راغلی زما رواره ته ووایه زه خپل رور حمزه له مبارکي ورکوم مبارکباد ورکوم چې رورې مبارک دې شه مبارک دې شه رورې مرګ به یو تل راته خو مبارک دې شه چې تا د الله په لار کې د خپلو اندامونو او د خپلې پوزې او د سترګو هدیه دې پیش کړه او د الله په لار کې ځان دې ټک ټوک کړه زه به خپل رور له مبارکباد ورکوم دومره حضور پاک خپا مخلوق خدا ډېر ظلم شوی د حضرت حمزه سره د وحشي د لاسه او د هندې د لاس وحشي ابن حرب او بیا ګډېده دا یو چیلنج دی مسلمانانو له چې ستاسو د پیغمبر تر سره مې دا چل وکړه راشه میل مې کړل د هغه اندامونه که تپوس رانه کولی شی لیکن حضور پاک څومره خفه څومره دومره خفه دی چې دغه وحشي ابن حرب چې کله مکه فتح شوه نو دی وتښتېده طایف ته و ایمان ته مې اړو شو مې څنګه به لاړ شم ما چې څه کړي دي هغه خو عرش لیدلی دي خو کائناتو لیدلی دي زما جرم خو
قابل معافي نه دی چې معاف شمه. نو چا ورته وی استازو ته حضور پاک څه نه وایي، استازي کې دي تم ورسره لاړ شه. وی استازو کې لاړم، چې لاړم او رسول الله مبارک ته مخامخ شوم. وی بس فوراً خو مکه کې پاتې شو. وحشي پیژندی چې مخامخ شوم، انت وحشي، هلکه ته وحشي؟ ما وی او نعم وحشي. انت قتلت حمزه، حمزه تا وجلی دی؟ چې کومې خبرې نه یریدم حقه خبرې راته حمزه تا وجلی زما تره. دې کې دننه ډېره لویه فلسفه ده چې تا وجلی دی، څه شوي دي زما تره سره. زما د تره نه خو د قصابې د ټک ټک وجود جوړ شوی دی، ستا د برکت نه تا وجلی دی. اوس خدایه که ویم چې او نو غټه بېادبي ده، که ویم چې نه نو دروغ هم دي منیم نه. ما وی قد کان من الامر ما بلغکا، حضرت چې څه خبره در رسېدلې ده ټیک در رسېدلې. اوس دا قابل معافي نه وه، قابل معافي نه وه. لیکن حضور پاک ورته وی وحشي څنګه راغلی؟ وی د الله رسوله ایمان ته میړه کېږي، معاف بشم. جرم خو زما هغه دی چې کائناتو لیدلی دی، بل چا سره هم نستا تره سره. معاف بشم او یوازې دا جرم نه، الله رسوله ما ډېر مړی کړي دي، ما زناکاری کړي، ما بدعملی، ما دا ګناهونه کړي. معاف بشم. حضور پاک او فرمایل او که ایمان دې د زړه نه راوړو معافې، زه دیم بخم، زما رب به دیم بخي. ایمان نه زما ترم قربان، ایمان نه زما د تره غوښې او ټوکړې قربان. مقصد دا شو د ایمان نه زما هر څه قربان. خو بچی یو کار به کې، هل تستطیع ان تغیب وجهک مني، دا طاقت ته شته چې دا مخ مانه یو طرف ته کې ستا مخ ته ګورم د حمزه مخ را یادېږي، ستا سترګو ته ګورم د حضرت حمزه او ښکلې سترګې یادېږي، ستا پوزې ته ګورم د خپل تره پوزه یادېږي، او ستا د غوږونو ته ګورم شونډو ته د خپل تره پرې کړی اندامونه یادېږي. بس دا یو خبره ده بچې، د الله رسول دا شرط قبول دی. بلکل لاړ. دغه زمانه کې یو کافرو مسیلمة الکذاب د پیغمبرۍ دعوه کړې وه. حضرت حمزه حضرت وحشي څه وایي؟ وی ما وی چې بدل د حمزه به خلاصوم، معاف خو شومه خو بدل به خلاصوم. لوی مسلمان د پیغمبر لوی محبوب مې وجلی دی، د پیغمبر غټ دشمن به وجنم. په یهودیانو عیسایانو مشرکانو ورنغې، په چا ورنغې؟ په مسیلمة الکذاب، کم چې د حضور پاک د ختم نبوت ډاکو او اقا مسیلمة الکذاب سره جنگ شروع. اقا نیزګۍ را سره وه، په هغې مې وویشته او رسا په دې نامو لګېد په دا سینه او مردار شو. اړه مې جمع شو جمع، که یو خوا مې د حضور پاک تره وجلی دی غټ محبوب، بل خوا مې وله غټ دشمن مړ کړ مسیلمة الکذاب، چې د حضور پاک نه پس یې د پیغمبرۍ دعوه کړو. غټ ډاکو د ختم نبوت د پیغمبر دشمن دا غټ ډاکو امې مړ کړ، لر ختم. لیکن حضور پاک هغه وحشي وبخه. او دا هنده چې چاته اندامونه پرې کړي، چې کله مکه فتح شوه نو ښځې ټولې راجمع شوې او موږ بیعت کوو. رسول الله مبارک وفرمایل یو کور کې راجمع شوې. وی زه چا سره لاس ګورې نه میلاوم په بیعت کې، او یوه مشره کې هر یو سره خبرې هم نه کوم. هغه یوې چې څه ما سره ووې بسه به د ټولو وي. دا هنده پکې مشره وه. نو د ابو سفیان رضی الله عنه دغه وخت کې د مکې سردار و د کافرو، د هغه بې ښځه وه، د عتبه لور و صاحب، د شیبر ویره وه، لوی خانداني ښځه وه. نو هغې ځان پټ کړ. ما وی ما په برقه کې صادر کې ځان پټ کړ. ولې؟ زما جرم د مافیق دی نه. وحشي خو مړ او اندامونه خو ته ما پرې کړي دي، سینه خو وله ما چاک کړې ده، سیرلې ده، زړه او په اینه ما چاکونه لګولې دي، او دا مې په امیل کې اچولې دي، او نخرې ما کړي دي. زما ایمان چې ته قبلېږي. نو ما ځان پټ کړه. ما وی راشه که په ډله کې معاف شوې. وی خلکو زه مشره کړم، ما ځان پټ کړی. وی رسول الله مبارک وفرمایل چې
یو څو شرطونه در باندې لګو په دې ټولو ښځو. یو دا شرک به نه کوي. شرک خطرناک مرض دی. الله دې موږ وساتي. وی موږ وی چې بالکل موږ یو الله منو او شرک نه کوو. دې بوتانو موږ له څه راکړل؟ بالکل منظور. دویم شرط دا چې زنا به نه کوي. دا هنده ورته څه وایي؟ وی دا ستا قوم دی. دا چې ناست دي دا څه اخوا دیخوا خلک نه دی. څه مولی ټیپر مونږ چې ورته وایو دا ستا قوم دی، شریف قوم. دا شرط مه لګوه د شریف قوم لوڼه خویندې زناکارۍ خو نه کوي. ورو بادره ښځه حضور پاک حیران دی اسین ښځه ده هم را سره بیعت کوي ایمان راوړي هم رټ جواب راکوي. بیا ورته څه وایي؟ وی بچي به نه وژنې لکه دې به لوڼه ښخول. او ورته څه وایي؟ وایي نه 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 وایي موږ بچي نه وژنو، موږ واړه لوی کړل تا راله په جنګونو کې مړه کړل. دا شرط هم منظور. خدای دا سین ښځه هم ایمان راوړم جواب راکوي. بیا ورته وایي وایي غلا به نه کوي. دا ښځه اکثر کور کې د خاوند نه څه چې پټوي او پټې خرڅوي. هنده ورته څه وایي؟ دی کې ځان یې پټ کړی دی خو خولې یې خبره ووته. وی صاحب زما خاوند ابو سفیان لږ بخیل دی، نو که د هغه نه څه شی پټومه او هم د هغه په بچو یې لګوم دا هم غلا ده. خو چې وویرېدل چې زما خاوند ابو سفیان نو حضور پاک پوه شو وایي دا خو هنده ده. انت هند بنت عتبه، ته هندی څه د عتبه لور؟ اوهو بس ښځه پوه شوه چې ما نه خو خبره ووته. زه خو یې وپېژندم لاسونو په رپېدو شو. حضرت زه هندی زه هندی ما ځان په دې پړونه کې پټ کړی. زما جرم قابل معافي نه دی. ما وی زه به ونه بخلی شم. راشه که ډله کې وبخلی شم. ما ډېر زیاتې کړی د الله رسول ډېر زیاتې کړی. زما دا شرطونه منې هر څه درته معاف. کفر معاف، شرک معاف او د دې ایمان د مخه زما د تر هغه ټوکړې هم درته معاف. مړه دې ته رحمت للعالمین وایي. من خو چې نن په جرګه کې څوک بوزو مړه دا چرګوټي جرګۍ ده. چرګوټۍ مې څوک نه بر د یو اونې جرګۍ یو اونه چا د چا والي ام نه منې. د یو سپېړې جرګۍ ورپسې لاړ شو ام نه منې. نن سبا څوک نه منې. معافي څوک کم ځای کوي چې وی معافي کوم نو دا خو زه ښکته شوم که نه خلک به وی بخه معافې که نه صاحب پیغمبر څه وایي د دواړو جهانو مبارک سردار څه فرمایي؟ قسم خوري قسم وی په دریو څیزونو قسم خورمه. یو په دې قسم خورم چې صدقه باندې به مال نه کمیږي زیاتېږي به. هلکه د پیغمبر خبره خو بې قسمه به موږ منو. قسم پې صدقې سره به مال نه کمیږي زیاتېږي. دویم په دې قسم خورم چې سوالګر سوال کوي نو مال کې به برکت نه کمیږي به زیاتېږي به نه. او دریم په دې قسم خورم چې چا څوک معاف کړل عزت به نه کمیږي عزت به زیاتېږي. او موږ وایو که معاف کړي عزت لاړ برباد شو. او پیغمبر وی قسم خورم چې عزت به زیاتېږي کمیږي به نه. صاحب رحمت للعالم مکه کې چې څومره کافرو او د پیغمبر خلاف ولاړو د رسول الله مبارک خلاف هغه کافران ټول رسول الله مبارک معاف کړل. او چې مکه باندې راغی حضرت ابو سفیان دغه وخت کې د مکې سردارو دی راووت د یو دوه ملګرو سره. یاره یو پروپیګنډه ده چې مسلمانان روان دي په مکه حمله کوي. ګورو چې دا حقیقت دی او که نه. چې رایل سنګ د حضور پاک څه څوکیدارانو هغې کلک ونیول په مخه یې کړل حضور پاک. حضرت عمر فاروق ولیده. حضرت عمر ورپسې اسوس غلو. ای مرګرو د ابو سفیان ما ته لږ غوندې پرېږدی. احد کې دې زمونږ مقابل ولاړو، په خندق کې دې زمونږ مقابل ولاړو، حدیبیه کې مونږ نه یو پرېښه تبۍ یې زمونږ کړې ده. لږ زما دې تورې ته یې پرېږدی. که پیغمبر مبارک له مبو ته ما ته پته ده معاف کوي. لیکن هغوی فوراً حضور پاک له ورسو. او چې ور ورسېد عمر ورپسې تورې په لاس ورسېد. وی صاحب لږ زما دې تورې ته یې پرېږده. وی عمره کښېنه. هغه ابو سفیان چې د حضور پاک په مقابله کې د ټولو کافرو سردار. اوس پکار دا وه دغې وخت سره خلک څه کوي؟ خپل دشمن چې ګیر کړي نشان عبرت یې ګرځوي. لیکن رسول الله مبارک اقا ټیم ابو سفیان معاف کړ.
او حضرت عباس ورته وی صاحب ابو سفیان له لږ عزت ورکا وی ښه د کور ته چې څوک لاړل معاف دي وی صاحب زما کور کې ټول د مکې خلک نه ځایږي وی ښه چې جومات ته څوک رالل زه دا تاله ستا د برکت نه دا معاف شو وی جومات را کوټې دی ټول خلک پکې نه ځایږي وی ښه که څوک په خپل کور کې کېناست او توره یې مونږ پسې راونه ویسته او ځان پسې ور بند که اما یو کافر دی صاحب معافي هم په دومره لوی عزت والا حضور پاک ورکوي او دې وخت کې عمده ابو سفیان راغی مکې ته او چیغې کړې وی خلکو بس مسلمانان ډېر زیات دي مونږ طاقت نشو لرلی ما دله امن راوړی دی یا زما کور ته راځئ یا جومات ته دی یا خپله دروازه ځان پسې بندې کړې او چې څنګه حضور پاک راغی د مکې ښځو څه وی وی مونږ وی چې نن به زمونږ عزت لوټ کېږي ځکه دشمن راغی پخوا اوس هم چې دشمن د چا په کور ورشي مالم غنیمت ښځې لوڼو سره هم چې سیوه سره وکړل کوي ورسره مونږ وی نن به زمونږ په مخ کې زمونږ عزت لوټ کېږي زمونږ انګیندو زمونږ لوڼو سره به زمونږ په مخ کې نن بدعملی کېږي نن به مونږ سره زمونږ د خاوندانو مخ کې بدعملی کېږي زمونږ حیا به نن لاړه شي او برباده به شي یریدو رپېدو څه موده تېری څه منو وی هلکانو ته مې ماشومانو ته چې تاسو ورشئ چې دا خبره دروغ ده مسلمانان نه دي راغلی او که رالل ځکه مونږ خو یریږو چې زمونږ په کورونو به راځي څوک خو رانلل چې ماشومان لاړل واپس رالل وی راته یې وی چې مورې خورې هغه مسلمانان خو راغلي دي تورې او نیزې یې ښودري او د بیت الله طوافونه کوي اسم عام د معافی اعلان حضور پاک وکړو یو څو کسان مباح الدم هغې ته مستثنا کړل باقي عام د معافی اعلان دې ته رحمت للعالمین او ما خو تاسو ته ویلي چې که کافر سره جهاد دی هغې دا ظلم نه دی اپا نور مخلوق رحم دی د هغې مثال مې درکړی چې یو ګوته کینسر شي کینسر او ته دا نه پرې کوې نو باقي وجود ته کینسر خورېږي ټول وجود تباه کېږي نو هغه ګوته پرې کول په هغه ګوته خو ټیک ته چې تا لرې کړه پرې کړه او په باقي وجود رحم دی رحم دا قرنګې کافرو سره کم جهاد دی دا کینسر دی دا ډپریشن به کې دا کافران دا په نور کائناتو باندې رحم و کرم دی زمارو هم بیا پیغمبر څه وایي وایي که ټیکس ورکوي غږ به ورته نه کوي که صلح در سره کوي صلح هم ورسره کولی شي دا نه چې ګنې بس لګیا اوسه او کافران ختموه د جهاد مقصد اعدام کفر نه دی چې کفر ختم کې غلبه د ایمان ده او د اسلام چې د اسلام غلبه کافر ومندله بس دا کافي ده نو ځکه وی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین د ټول مخلوق دپاره حضور پاک رحم دی رحم ماشومانو باندې عجیبه حضور پاک خلکو ماشوم راوسته رسول الله مبارک ورته غېږ کې واغې د سینې پورې به خپل نیولې په غېږ کې به یې کېښود دا نفرت به نه کوو اسامه د حضور پاک د غلام بچی دی اسامه ابن زید ابن حارثه تورنګړی ماشوم دی او حضور پاک سره په دا پتون ناست دی کڼې راوبې دی پوزې راوبې دی الله څومره لوی شخصیت کم مبارک لاسونه عائشہ بی بی فرمائی وی حضور پاک په خپلو مبارکو لاسونو د اسامه پوزه پاکوله وی ما ورته وی د الله رسوله ما ته پرېږده چې دا کار زه وکړم تو په لاسونو د پوزه مه پاکوه وی رسول الله مبارک وفرمیل ای عایشې د سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی د غلام بچی داسې رحم په چا کې شته حجت الوداع کې هم اعلان وکړه مرض وفات کې هم اعلان وکړه څه وایي الصلات یو منځ کوه منځ الصلات منځ کوئ او دویم څه وایي ما ملکت ایمانکم هغه زمانه کې خو وینځي او نوکران دي وینځي وي چې د وینځو د غلامانو خیال ساتي لیکن لفظ د غلام او د وینځي راونړو ما ملکت ایمانکم لفظ دې کې ډېره غټه